سلامونه تاسو دې دوه جملو ته وګورئ. I have a big red bike. I have a red big bike. په دې دوه جملو کې کومه یوه سمه ده؟ یا دواړه سمې دي یا دواړه غلطې دي. معنا یې داسې ده چې زه یو غټ سور بایسکل لرم یا زه یو سور غټ بایسکل لرم چې پښتو زموږ خپله ژبه ده او موږ په اکډمیک انوایرمنټ کې نه ده زده کړې، نو موږ دواړه موږ ته طبیعي ښکاري. اما کله چې د انګلیسي اصولو ته راشو، د انګلیسي د اصولو مطابق دې باندې بحث کوو چې دې جمله کې کومه یوه سمه ده او کومه یوه جمله غلطه ده. نو په I have a big red bike او I have a red big bike کې اوله جمله سمه ده او دوهمه جمله دا غلطه ده. په ګرامر کې د دې لپاره یو موضوع مونږ لرو، هغې ته ویل کېږي ordering adjectives. ordering adjectives دا معنا چې کله د یو ناون لپاره مونږه د یو نه زیات adjectives کارو، نو دا په خپل order کې استعمالیږي. دا خپل یو ترتیب لري چې کوم یو باید تاسو مخکې وایي او کوم یو باید تاسو وروسته وایي. داسې نه ده چې هر adjective تاسو مخکې وروسته وایي نو دا به سمه وي. دغه order لپاره ما تاسو ته په تخته باندې لنډیز لیکلی دی. دو سکو کوم کتاب کې نشته، تاسو فکر کوئ چې دا به اوس کوم کتاب کې په کوم ځای کې پیدا کړو. دا ما خپل جوړ کړی دی د دې لپاره چې تاسو ته دا فارموله آسانه شي. دو سکوم مطلب تاسو فکر وکړئ چې داسې معنا لري چې زه دوی سکوم، خپل کار وکړئ. صحیح دی، یو لنډیز دی د دې لپاره چې تاسو ته آسان شي. دو سکوم دا فارموله به تاسو زده کړئ. د څه لپاره؟ د دې لپاره چې کله د یو نه زیات adjectives د یو ناون لپاره کاروئ په دې ترتیب باندې باید وکاروئ. دغه تشریح کوو چې دې ترتیب کې دغه ډي څه شی دی؟ د ډي نه مطلب دی ډیټرمینر. که چېرته د یو نه زیات adjectives راځي اول به ډیټرمینر وایي. ډیټرمینرز چې دی اووه ګروپونه دي، هغې لپاره موږ بله ویډیو لرو. زه به تاسو دلته لنډ ووایم. په ډیټرمینرز کې possessive adjectives راځي my, his, her, its, your, our, their. demonstrative adjectives راځي this, that, these, those. interrogative adjectives پکې راځي WH question words چې کوم pronouns دي. دغه رقم exclamatory adjectives پکې راځي، articles پکې راځي، quantifiers پکې راځي چې څومره مطلب some, many, a lot, a few, a, and, the, one, two, three, first, second, third دا کلمات دي. دغه determiners چې دي دا به اول سر کې یوز کیږي. بیا چې کله ډیټرمینر استعمال شو، ډیټرمینر نه وروسته به راځي او معنا opinion. opinion دا معنا چې د دې ناون په اړه موږ کوم نظر لرو چې ښه دی، بد دی، غریب دی، مالداره دی، څه رقم دی، یعنی څنګه دی. نو opinion لپاره چې کوم adjectives راځي دا به بیا ورپسې استعمالیږي. د هغې نه بعد به بیا size راځي. هغه adjective به استعمالیږي چې هغه د سایز لپاره راځي، لکه big, small. بیا به هغه adjective استعمالیږي چې هغه د ناون شیپ تشریح کوي، شکل، چې شکل کوم رقم دی. بیا به هغه adjective راځي چې هغه د ناون age بیانوي، چې نوی دی، زوړ دی. بیا به هغه adjective راځي چې هغه color بیانوي، red, white, black, green, purple, orange, pink. بیا د دې بل او نه مطلب دی origin. origin دا معنا چې دا د کوم ملک مربوط دی، دا د څه شي مربوط دی، یعنی د کوم هیواد یا د کوم ځای پورې اړیکه لري. او په آخر کې به هغه adjective استعمالوو چې هغه material بیانوي. material یعنی د څه شي نه جوړ دی؟ پلاستیک نه جوړ دی، دا د وډ نه جوړ دی، د لرګي نه، د دې هغه مواد د میټل نه جوړ دی، هغه به بیا په دغه ځای کې استعمالیږي. تاسو دې مثال ته اوس وګورئ. He has a beautiful small round new green Chinese plastic ball. هغه لري یو بال. جمله داسې ده he has a ball. هغه یو بال لري. اوس د دې ناون لپاره کوم چې بال دی د یو نه زیات adjectives راغلل. پلاستیک adjective دی، چاینیز، green, new, round, small, beautiful. او دا اچ دی دا article دی چې article په determiner کې راځي. په دې ترتیب سره باید دا استعمال شي چې په دې کې دغه اچ دی article دا determiner شو،
بیوټیفل دا پکې اپینین شو، سمال پکې سایز شو، راوند چې دی دا شیپ بیانوي، نو کلمه ایج بیانوي، گرین کلمه کلر بیانوي، چاینیز کلمه اوریجن بیانوي او پلاستیک میټیریل. او ضرور نه چې دغه ټول اډجکټیوز یا ډیټرمینرز باید د یو ناون لپاره راشي، کېدای شي دوه راشي، کېدای شي درې راشي، کېدای شي څلور راشي، نو په همدې ترتیب سره به یوز کوئ. مطلب یو بیوټیفل کلمه راغله او بل گرین، نو دا به په دې طریقه استعمالوي چې اول به بیوټیفل وي بیا به گرین وي. دوه کلمات راغله مطلب سمال او نو، نو په سمال او نو کې به ته داسې نه وایې چې نو سمال بال، ته به داسې وایې چې سمال نو بال. په دې طریقه باندې به استعمالیږي. نو په اوله جمله کې چې I have a big red bike، big چې دی دا سایز بیانوي، دا د سایز اډجکټیو دی، او red چې دی دا د کلر دی. نو دلته به تاسو په 200 فارموله کې وګورئ چې سایز مخکې دی که کلر مخکې دی. نو ګوره سایز دلته دی او کلر دلته دی. معنا دا چې اول به هغه اډجکټیو راځي چې سایز په اړه بحث کوي، بیا به هغه اډجکټیو راځي چې کلر بیانوي. نو دا جمله سمه شوه. او دا جمله غلطه شو ځکه اول کلر لپاره اډجکټیو راغی او بیا د سایز لپاره راغی، نو ځکه دا سمه نه ده. اوس تاسو په کمنټ کې ولیکئ دغه جمله، په دې کې هم یو جمله غلطه ده او بله جمله صحیح ده. هماغه د اډجکټیوز خبره ده. دلته کلاسز مونږ لرو ناون، د کلاسز لپاره یو انګلیش کلمه یوز شوې ده او بل نو کلمه یوز شوې ده. نو په دې کې نو انګلیش کلاسز صحیح دی که انګلیش نو کلاسز صحیح دی؟ تاسو په کمنټ کې ولیکئ چې دا جمله غلطه ده او دا جمله صحیح ده. ډیره مننه. تر بل ښه درس د الله په امان درس نور ملګرو سره شیر کړئ. السلام علیکم ورحمت الله.